نو السلام علیکم زما ورونو یو کیسه راته کوم ډېره مزېداره. نو پخوا په زمانه کې یو باچا و او د هغه 7 زامن وو او بای چې کوم دی نو یو زوی به چې زلمی کېده نو هغه زمانه کې دا ګډه وه چې بای وی چې یو کس دی هغه به کیسې کوي او چې چا د ګل صنوبر د کیسه وکړه چې بای دا داسې ده نو هلته به چې کوم دی نو هغه سړی به دغه خو دغه کیسې مخکې راته وروستو بیا به هم درته چې دغه شهزادګان به لوېدل نو دوی به په دغه کیسې پسې تللو چې کوم به بالغ کېده نو دی به د کوره وته پلار ته به یې چېرې زه معلومات کوم چکر لګوم دا دی هغه دی به چې ووتم دی به واپس نه راته نو هلته دا شرط لګېدلو چې بای چاله به چا دا کیسې دا شرط لګولو نو هغه به چې دا کیسه چا ونه کړه زه به ترېنه سر کټ کوم نو بس دوی به چې تلل نو بس سر به یې خوړو سر به ترې کټ کېده باچا به دلته پریشانۍ اخیستی و نو څه وخت چې تېر شو نو د باچا یو زوی و هغه وی چې زه ځمه زه دا معلومات کوم پلار ورته ډېر مینت وکړو خو هغه نه صبرېده لړ چې لړ نو بس هغه له به کیسه نه ورتله نو بس هلته به ترېنه هغې سر ووهو مړ به شو داسې ورو ورپسې 2 نمبر لړو 3 نمبر لړو 4 نمبر لړو په آخر کې د هغه کشر زوی و چې هغه کله زلمی شو نو هغه وی زه ځمه پلار ورته وی چې نه ځې به نه ستا 6 وروڼه په دې لاره تللي دي واپس نه دي راغلي ته به نه ځې د وی چې هر څه زه به ځمه د مور ته مینت وکړو چې د پلار نه مال اجازت وغواړه چې زه لړ شم خو بهر دا چې پلار یې مجبوره شو ده ورته وی چې یاره زه به ځم او زه د هغې په شان کار نه کوم زه به ځم ته به تاله واپس لازم ژوندی راځم انشاءالله بای دې پلار ورته چې بس ټیک ده خو ماله مه جینۍ کوه مه راله دغه کوه خو صرف د وروڼو په پته ځان پوه کړه چې یاره ژوندي دي مړه دي کم ځای دي کم ځای نه دي او دوی چې به کوم ورور راته نو په لار کې دغه کور راته هلته کې یوه بیا وه هلته به د دوی اس تړه هغه بیا سره بیا شپه کول او سهار به تلل دغه ځای ته چې کوم ځای کې به دا کیسه کېدله نو چې دوی کوم ورور به راته نو اس به یې ضرور ولیدو نو به دغه ځای ته ور ووړېدو هر 3 کس راغی دا 3 اس یې ولیدو 4 راغی 4 اس شو اخري کې چې دی راته ته وکتل نو 6 اس هلته تړلي وو دی هم ور ووړېدو د هغه بیا نه تپوس وکړو چې بیا دا اسونو مالکان څه شو هغې ورته وی چې ښه نو دا خو یو راغلی دی په نمبر باندې او ما ته دلته اس تړلی دی او بیا شپه کړې ده او چای ډوډۍ کړې دی او تللی دی په پته نه یم پوه چې دوی چې څه کیسه ده د هغې په ځان په پته پوه یو نو واپس نه یې راغلی یو راغلی دی هغه هم تللی دی بل راغلی ستا په شان معلومات یې کړي لکه څنګه چې ته رالې ده وایي ښه ده وی چې زه خو وړه کې وی چې زه خو داسې نه ځم زه خو اول معلومات کوم چې بهی دا څنګه چل دی څنګه چل نه دی دې لړ د ګل صنوبر باچای ته دی لړو د ګل صنوبر باچای ته بهی دی لړو هلته کې چې کوم دی نو کیسه باندې ځان پوهیو چې دا څنګه چل دی هلته لړو بهی وزیر سره دی دغه شو ځان یې ټچ کړ د ګل صنوبر وزیر سره ورته وی چې کوم دا ګل صنوبر چې و دا صنوبر دا بادشاه و د هغې وزیر سره ځان ټچ کړ ځان یې په پته پوهیو هغه ته یې وی چې بهی زه خو نوکري کوم او ما د باچای کې نوکر کړ صنوبر بادشاه سره چې زه د سره څه کار مار کوم او صنوبر بادشاه هم غمونو دغه ډېر زیات والی و هغه هم یو ډېر پریشان و دا کیسې خو لکه زه لږ دغه سره کوم دا کیسه چې کوم دی ډېره اوږده ده نو موږ به دومره وکړو چې څه هغه مقصدي ځایونه به ترې راټینګ کړو نو بای چې کوم دی نو دی راغی وزیر راغی یاره باچا ته وی چې باچا قربان شم یو ځوان دی او راغلی دی او وایي چې زه باچا سره کار کوم ما پسې کار ولګوه باچا ورته یې حاضرې کړه پېښه کړه چې دی یې پېښ کړه دی خو ډېر ښکلی و د بادشاه زړه ته پرېوته چې دا خو ډېر ښکلی شهزاده دی او ډېر ښکلی ځوان دی دی به ما سره یي دی به هېڅ کار نه کړي بس ما سره وي زما غم به پرې غلط وي دی به صنوبر بادشاه سره ګرځېده راګرځېده د هر څه په پته یې ځان پوه کړم چې داسې حد ته خبره ورسېده چې ده ووایي چې یاره زه باچا ته یو سوال اوس کوم چې لکه هغه ما نه پټوي نه بای دې ورځ باچا ته او باچا په خپل باچا کې اعلان کړو صنوبر باچا که چا ما نه تپوس وکړو چې بای د ګل صنوبر کیسه څه ده ګل څه شی دی او صنوبر څه شی دی نو زه به سر کټ کوم
که چا په خوله دا ووایم زه به ترې سر کټ کوم. دلته خو چا دا ویلي نه شو په باچایۍ کې حسینه، په باچایۍ کې خو چا دا ویلي نه شو. او دا خبره هم د چا په خوله نه ځکه چې خلک باچا اډر کړو چې سر به ترې کټ کوم. او دې هم په دغه مسله کې راغلی چې ځان په دې پته پوه کړم. نو ده ولګېدو. دې ورځ یو ورځ وزیر ته ویې چې نه زه خو باچا ته وایم چې ما په پته پوه کړي. هغه ورته ویې باچا ول قسمي کا او باچا ول پوره دغه که چې هغه تا نه اصل چې سر ته نه ووایي خو دې خبره باندې بین لګولی دی. وی بس هر څه چې باچا زمانه وي دومره مجبوره دی چې زه نیم راغلی باچا له عدالت خوند نه ورکوي نو څنګه به زمانه سر کټ کوي. وی بس ټیک ده خو خبره ورسره دقسې وکړه. یاره دې بهي کېناستې ده باچا ورته ویې ته ولې خفه یې؟ یاره زما یو خبره ده پړه کې خو که تا ته وایم ته ما ته څه ووایې. هغه ورته ویې تا ته هېڅ نه ما ته ووایه. وی نه ما ته به قسم خورې چې زه به تا ته هېڅ قسمه غږ نه کوم. هغه ورته ویې بس ټیک ده بلکل قسم مې ورته وخوړ باچا ته هرې خبرې تپوس کوې زه به تا ته غږ نه کوم. ده ورته ویې ما ته دا ووایه چې بهي صنوبر د ګل سره څه کړو ګل صنوبر سره څه کړو. او باچا انتهایی غصه شو ډېر زیات او تورې ته یې لاس کړ او چې دله توره رابغولې دی پړه کې راړ چې ما دوته باچا قسم دې خوړلی دی. باچا هغه توره ځمکې له راپرېښودله ورته ویې که چېرې ما قسم نه وي خوړلی تا ته نو ما دام قسم خوړلو چې زه به ترې سر کټ کوم. خو زه ډېر مجبوره شوم ما ستا نه سر خو دا تپوس زما نه بیا مه کوه. دې ډېر خفه شو او بس غلی شو. ته ویې چې ښه شکر چې قسم مې ورکړو. بیا په باچایۍ کې دې ګرځېده را ګرځېده خو پریشان و خفه و. صنوبر بادشاه وویل چې دا شهزاده خفه دی ډېر زیات و او دې راشه په دې خبره باندې پویه کړه. ده ته یې ویې داسې کار دی دا راته ووایه چې ته د دې کیسې کې ستا مقصد څه دی څه مطلب دی ته دا کیسه تا غوښتله. ده ورته ویې باچا صاحب قربان شم زه هم د یو باچا زوی یم شهزاده یم زما شپږ وروڼه په دې کیسه کې مړه شوي دي. زه ځان په پته پوهم دغسې یو ځای کې یو جینۍ ده هغه دا خبره کوي چې صنوبر د ګل سره څه کړي ګل صنوبر سره څه کړي که دا کیسه چا ونه کړه که چا وکړه خو ټیک ده که چا زه به دومره انعام ورکړم او که ویې نه کړه سر به ترې کټ کوم. نو بس دې کیسه کې چې کوم دی نو زما شپږ وروڼه لړ ده او زه پاتې یم. بهي اوس چې رنګی نو زه د جینۍ نه یم غرضې خو زه د وروڼو بدل اخلم د دې کیسې په پته ځان ځکه پوه یم. ورته ویې ښه راځه وی دا کیسه صرف ما ته پته ده چې څوک دي وي هغه به راته بیا ووایم. وی راځه تا ته زه پریکټیکل دا کیسې هغه هر څه ښیم. دې روان که چې ویې کتل نو نوکرانو ته ویې ډوډۍ راوړی سپي له ویې روټۍ راوړی. بهي سپي له په ښه ښکلو ډونګو کې د سرو زرو په لوښو کې وله خوراک راغی او بهي هغه هلته کېښودې شوه سپي ته کېښودې شوه. سپی په یو پالنګ کې پروت دی چې ښه مزېدار پالنګ دی په پالنګ کې سپی پروت دی او روټۍ ورته کېښودې شوه. روټۍ وخوړلې شوه. سپي چې روټۍ وخوړله سپي نه څه پاتې شو نو هغه یې ووړله ګل د سپي په ځای تړلې ده. سپی به چې په کوم ځای تړي خلک اکه ځای کې ګل تړلې ده او روټۍ د سپي نه چې کومه پاتې شو هغه ګل ته کېښودې شو. هلته نه بهي لوښي راواغستې شو ډرام ته وویشتې شو. باچا ته وویل چې شهزاده څه پوه شوې؟ شهزاده ورته چې باچا پوه نه شم بنده پکې په غم اخته دی او سپی پکې په خوشحاله په پالنګونو کې پروت دی د سپي په ځای د بنده په ځای سپی پروت دی د سپي په ځای بنده پروت دی په پته پوه نه شم دا کم دغه دی. ورته ویې دغه ګل ده چې ته کومې جینۍ نوم اخلي او کومه جینۍ یادوم دا دغه جینۍ دغه ګل ده او دا سپی دی دا کیسه به اوس پکې ته زه اوس کیسه شروع کوم چې بهي دا څنګه چلو. بهي صنوبر بادشاه ورته چې زه هلک وم او ښه په ځوانۍ کې وم ښه په جوش کې وم زه په ښکار پسې یو ورځ تللی وم چې په ښکار پسې تللی وم نو په ځنګل کې خو پیریان مي خاپیري مي هر قسمه سیس پکې ځناور پکې مي خو یو خاپیری و چې هغه ډېر زیات په لړزان کې و ډېر زیات ګیر و او زه د خپل هم د هغې نه ډېر زیات ویرېدلم خو ما ښکار کړو نو هغې وویل چې دا کار بغیر ادمزات نه نه کېږي لکه چې انسان یې ادمزات دا کار هغه کولی شي بل څوک نه شي کولی. وی ما ویل چې څه دي وی چې زمونږ دا ملګری بیمار دی
یو کس پکې چې زما بچی دی دی چې کوم دی انتهایی بیمار دی خو په دې ځنګل کې سار ټایم کې او په ماښام ټایم کې یو غوا روزي چې هغه غوا سوټه څنګه وکړي تازه په تازه هغه سوټه راوړي په دې باندې ومږي نو به دا به ټیک شي او هغه غوا به وجنې نه هغې به هغه سوټه راوړي که غوا دې وجنې نه سوټه نشي راوړی او هغه صرف یوه سوټه کوي او هغه سوټه په 15 منټه پس ختمیږي روکیږي دغه ټایم کې به دا غوا هم وجنې او دا سوټه به هم راخلي او چې دا موږ له چا راواغېستم چې د هغه څه خدمت راځي نو موږ ورته تیار یو هر قسمه خدمت ته موږ تیار یو موږ به د هغه غلامان یو وی بھائی ما وی چې دا کار خو به زه وکړم دا په کم ټایم راځي په دې ټایم راځي وی بھائی غوا راووتله ګیا شروع کړه او هغې دا م وی چې دا غوا 20 منټه یا 10 منټه سریږي بھائی چې کوم دی نو غوا راووتله چې څنګه سر شروع کړو بس ما وویشتله چې څنګه د سوټې چې څنګه وکړه د هغې نه بعد مې وویشتله او غوا پرېوتله او وایي دستۍ کې مې سوټه راواغسته او دې ته مې راوړله او هغه خاپیرې په خدای پاک ښه کړو چې ښه کړل هغې بیا ما ته وی چې یاره بھائی اوس چې ته څه غواړې نو موږ به تاله هغه درکړو ما چې ستا څه ارمان یې موږ به ستا غلامان یو هر ټایم به تا ته حاضر یو ما څه داسې یو څیز راکړه چې بس هغې ته به ما تیلی ووهلو به دا خاپیري به زما خوا کې موجود وي زه راتلم وي بھائی وي ما ته چا وویل چې داسې پلانکي ښار کې یو باچا ده چې د هغه یو لور ده ګل نومې دی او هر سار یو ګل سره تلي یا یو ګل سره یا دوه ګلو سره خیږي او هر سار د هغې وزن کېږي او ډېره ښایسته ده د هغې په شان ښکلې جینۍ نشته وی بھائی ما وي دې ته وویل چې یاره که ارنګئ دې خاپیرو ته چې ما دکه جینۍ له ما ورسوی بس هغې وي چې ټیک ده سنوبر باچا وي چې زه به دې خاپیرو بوتلم په هوا بیا زه بوتلم او هلته به راکوزولم وی زما ملاقات د هغې په محل کې د هغې د محل نه چاپېره پیردار ولاړو پوجیان او عمله ټوله زیاته ولاړه وه خو وی زه د هغې هغه محل سره راکوزولم به او وی چې هغې خو هم بنده نه ولیدلې په سترګو باندې وی د لومبې کسو چې زه ګل ولیدلم وی زما د هغې دومره مینه جوړه شوه چې بیا به زما دا روټینو دی به بوتلم هم او راوستم به یم دی به بوتلم هم او راوستم به یم شهادتګۍ ته به زه تلم راتلم وی شهادتګۍ به هر سهار تللی کېدله د ګلونو سره وی چې کله به شهادتګۍ ته زه میلاو شوم زما مینه هغې سره دغه شو نو شهادتګۍ ته خوشحالي راغله سکون ورته راغله نو خوشحالۍ نه خامخا سړی غټېږي بیا ورو ورو لږ لږ نو وی شهادتګۍ سره به 2 ګله 3 ګله داسې 4 ګلو ته ورسېدله وی باچا له خبر لر چې شهادتګۍ خو هر سهار یو ګل سیوا کېږي هر سهار هغې کې وزن سیوا کېږي باچا هوښیار و هغه وی چې بھائی څوک راځي او شهادتګۍ سره میلاویږي هر څه چل چې دی نوکرانو نه تپوس وکړه هغې وی چې بھائی هېڅوک هم دلته نه راغلي وی بھائی داسې کار دی چې شهادتګۍ بلې کمرې ته بوځی او ماښام بیا دې کمرې ته راوله چې راز نه خبر نه شي وی ما ته هم پته نه وه وی باچا وی چې رنګ واچوی په پالنګ کې خو چې هغه رنګ په دې دی کې بل چا نه دغه کړي او چې څوک هم هغه رنګ کپړو کې څوک هم وګرځېدل سار بیا ګورن هغه به زما غلي وی ما ته خو پته نه وه زه پیرو بوتلم او بس هلته کوز کړم او بھائی زه خو چې څنګه لاړم ماښام ګل هم راله زه هم ورسېدلم بس په پالنګ کې پرېوتم او دننه خو څوک راتلی نه شو د اډر نه مطابق بغیر اډر خو څوک راتلی نه شو وی مونږ ښه مستي وکړه خو زما جامې دغه رنګ څښا شوې زه وی چې کوم دی نه وي سار چې خاپیرو کوز کړم ما چې زه به جامې بدلې کړم او چې ما څو جامې بدلولې وي د باچا پوج لګېدلی एकदम یې زه ګرفتار کړم چې بھائی دا رنګ کپړې کوم دی چې رالم نه وي بھائی باچا وی چې ته بېګا ته زموږ محل ته څنګه راځې ما چې زه خو نه یم راغلی وته دا رنګ تا باندې لګی موږ بېګا په پالنګ کې خو خیر دا خو وي بس ما باندې کیس ته شو باچا زما د مرګ اډر وکړو چې بھائی دې مړ کړې سنوبر باچا مړ کړې باچا ته هم دا پته نه و چې دا باچا دی وی بھائی زه په حوالات کې واچولی شوم په جیل کې نو وی ما نه به دې ګل تپوس کو کله کله چې تا به وی چې یاره زه په هوا راځم ما سره پیري دي او دغه دي نو وی دې ګل ما له سوال جواب راوړو چې ته په حوالات کې بند نه اوس هغه پیرو ته ووایه که تا بوځي او پیرو پړ کې وی چې بھائی نور کله خو به مونږ بوته خو چې
شهزاده لکه سنوبر باچا نشته دی چې هغه ته په خپله لار مار ځان لو کتله ځي راځي او شته نه راځي نه. خیر دا خو هغې وی چې راشه چکر ونه کړو هغې باچا ته لاړ چې هلته کښېنه بار نه روځي هلته ناست دي. په دې دوران کې باچا ډر کړو چې بهي دې به سوځو چې نور څوک داسې کار ونه کړي. نو دا ډر شو چې دې به سوځو او دې نه پس چې بل څوک دا دغه ونه کړي. دا خاپیري چې کله رالو سنوبر باچا په حوالات کې وړي ورته ویل دا څنګه چل دی ورته ویل دغسې کیسه ده. وی بس کار اسان دی وی څه چل شوی دی وی باچا ډر کړی زما را سوځېدو. وی تا به موږ اوس اوچت کړو وبه دې سو خو ستا هغه مقصد نه پوره کېږي په دې کې به ستا هغه مقصد پوره شي. وی هغه څنګه؟ وی باچا ته وایي چې شرط به دا وي چې ما خو سوځی خو که چېرې زه ونه سوځېدلم نو بیا به دې لور زما وي. نو تا له موږ یو داسې قسمه تیل راوړو چې ته به سوځې نه بله اور به په تا بلیږي خو سوځې به نه هغې تیلو ته تپ نه وررسي. وی بس ټیک ده. بای باچا د ورځ راله نو ورته ویې سبا کې خیرې به دې سوځي چې تاسو به روزانه مال راځئ. بس باچا وایي چې سبا سهار به خشاک را جمع کړه د اوس نه او سبا به دا شهزاده ورته ولو. خاپیري راله ده ته یې ویل چې دا بوتل واله خو ده باچا ته دا ووایي چې باچا قربان شم ته خو ما سوځی خو که زه اوس سوځېدلم خو خبره ختمه شوه او که ژوندی پاتې شوم نو شهزادګۍ به زما وي. وی بایي چې بس ټیک ده. دوی هغه تیل راوړلو ده ته یې ویل چې دا په دې تیلو به ټول ځان غوړی خو چې دومره زیاته نه پاتې نه شي. بایي سنوبر باچا پې وی چې ما ټول ځان غوړ کړ. شهزاده ته اوس کیسه کوي د ګل کیسه ورته کوي چې ما ټول ځان بایي غوړ کړ او یو ځای هم هغې وی ما ته چې پرېږدې به نه چې اصل چې هغه وسوځي او باچا ته مې خبره کړې باچا وایي دا شرط ما ته منظور دی. وی ما ځان غوړ کړ جامې مې واچولې اور بل شو اور ته یې زه وویشتم اور بلکل تیلو ته اثر ضرر نه رارسوي. اور کې زه ونه سوځېدلم. باچا وایي چې بس ټیک ده ما تاله ګل درکړه. وی د دې ګل په سر باندې ما اور ته ځان غورځولی دی او د اور نه زه د هغه خاپیرو په دوایانو سره دغه سره زه بچ شویم د خدای په حکم سره. وی زه رالم او بایي چې کوم دی نو ګل مې را روانه کړه راله خپلې باچا ته. وی دا سپی چې کوم دی ناستې په دې ځای به ما ګل کېنولې وه شهزادګۍ وه او د دې هر قسمه خواهشات ما پوره کړي دي. داسې خواهش نه و چې ما هغه دې پرېښی دی. وی یو شپه د شپو نه یو شپه وه چې زه م لاست یم او بهی دا ګل راله په شپه کې او چې زما کټ ته راوخته دا خپې په ما یخې غونته ولګېدلې. وایي داسې یخې ولګېدې چې لکه دې ټوله شپه بار تېره کړې وه. وی چېرې زما پړه باندې وخوړله چېرې دا څنګه چل دی. وی ما دې ته ویل چې ستا وجود خو دومره یخ دی چې په بړستن کې هغه ګرموالی ختم کړو دومره یخ ته وګرځېدلې. وی دې ویل چې زه خو یخ ته نه یم ورته خو لړم او حاجت ته مې لګړه شو حاجت ته لړم او واپس رالم بس بار ووتلم او باتروم ته لړم او بس هغه مې ټین کړ بیا رالم واپس دومره لړم په دې کې مې بدن دومره به یخ شوي نو. خو باچا وی چې زه خو هم باچا وم او هوښیار وم. ما وی چې یاره څه نه څه چل خو خامخا شوی دی. پړه مې وخوړه وی باچایي راله خوند نه راکوي. په کیسه کې نسوار هم ګورې مزه کوي ښه او KPH یاد ساتئ دا یو چینل دی زموږ هغه پکې یاد ساتئ ښه. بایي صاحب وی ما پړه وخوړه او غمجن شوم. ما وی چې دا څه چلو شو چېرې زما خو ګل سره ډېره زیاته مینه وه دا خو څه لانجه وشوله. وی ما د دقې ورځې نه پس وی به یې ته مې غم واچو چېرې څه مسله ده. وی یو ورځ نه یو ورځ وه وی داسې لاړم د اسونو تبیلې ته وي دا خبره مې په ذهن کې خو د اسونو تبیلې ته لاړم وي زما چې کوم اس و هغه په دې ټولو اسونو کې ډېر طاقتمند او ډېر تیز اس و. وی هغه لږ ډېر مانده او کمزورې ښکارېده. وی به هغه اس پکې ډېر کمزورې ښکارېده. وی ما د هغه اسونو ورنه تپوس وکړو چې کوم اسونه ماله ساتل. وی ما هغه ته وی چې دا اس خو زما ډېر انتهایي کمزوری دا ولې. وی هغه ما ته غږ نه کو هلې نه وی. وی ما ورته چې پوره خبره راته وکړه څه چل دی سر ته نه کاټ کوم زما اس ته وګوره او د نور اسونو ته وګوره او دا اس خو زه په فرق ساتم وخت شوی چې په ده ما سورلي هم نه راکړی
دی ولې دومره کمزور دی وی هغه ما ته ووی چې باچا قربان شم یو خبره ته کوم خواست نه چې ما ته پکې صدقه راورسي هغه وی چې بېغمه شه تا ته به هېڅ قسمه ما ته سیل ووایه که سیل دی ووی نو هېڅ پته نه دررسېږي داسې چل دی کیسه کې وي نیمه شپه بي راځي اس چېرته بیایي خدای خبر چې په کوم وطن پالي هغه ورته وی چې بایي نیمه شپه بي راځي او اوس چېرته بوځي او پته نه لګي چې کم ملک په کم ځای ته پېځي کم وطن ته پېځي او بیا شپه کې راولي واپس او بیا نو اس به باچا صاحب څه سروپ شي مونږ ول هر څومره خوراک ورکړو خو د شپې د یخې ووي دا دومره منډه ووي خدای چې کم ځای ته کم وطن ته پېځي وی به داسې کار چې دا خبره هغه آسونه والا ته ویل نوکر ته چې دا ستا او ما واورېدله دا راز به ځان سره پټو ساتې بیبي به که بیا هم راځي هلته به ورته غږ به ورته نه کوې شهزاده ته وایي چې شهزاده ما خو دا کیسه واورېده زه نور هم پریشانه شوم چې زما ښځې ته وګوره او دې کار ته وګوره چې زه له هر څه په پالن کې ورکوم وی بایي وی رالم او د وخته سملاستم او ځان مې اوده کړ وی ما د کس ته خرخر شروع کړو وی د دې ښه یقین په ما راغی چې دې اوده دی او دې بیا پاڅېدله او دې ته غلې غلې ګورم چې دا ما سره سملاسته او ما ځان په دروغ اوده کړی دی او شپه نیمې له لړم دا د ما نه پاڅېدله چې پاڅېدله وي زما شملهدار پټکې وویې اول یې ښه په ځان په سنبالي شوه ځان یې ښکلې مزېدار جوړ کړو ځان یې سنبال کړو او بیا زما هغه شملهدار پټکې په سر کېښود او روغ غونته کېدو ورنه ووتله وایي چې څنګه دا ووته وي داسې ورپسې ځم په کلاره پاڅېدلم او ووتم ورپسې وایي دا چې داسې ووته ورو ورو تله دا آسونو تبېلې ته لړه ده وایي زه هم ورپسې د آسونو تبېلې ته لړم خو سیټ ته ودرېدلم وایي دا لړه وکه زما هغسې راپرانسته او هغه نوکر په لذین مین واچو د ښه شملهدار پټکې دغه کړی دی پاس سوره شوه وی ما وی که زه ورپسې اس اخلمه نو دا به په ما پوه شي خو کله په منډو کله په مزه او دې پسې ځه اس دوړ پسې ځه وایي زه هم دې پسې ورخلاص یم او یو ځنګل و وی پته نه لګي چې دا کوم ځنګل و شپه وه وی اکه ځنګل ته دا لاړه وی هلته کې یو 3 کسان زنګیان اوس ناستې په انتظار دی ته وي دې به هغې ته دا هغې له ورسېدله او هغې سره یې هغه خپل سور بجاو و او هغه وخت یې هغه کیسه کې وي هغه وخت یې زه بللم په نولي وی بایي وي زما پسې خبرې وکړې وي ډېر لوی دغه وکړه چې نن نه اوده کېده تیلي او داسې لګیا و بایي وی چې نن هغه اوده کېده نه په دې وجه په ما ناوخته شوه وي هغه که چې کوم دی نه وي نن مې زنګیان ګل په درونو سپک تلي وي زه ولاړم او هغې دا په ګل باندې ګزارونه مو کړلو هر قسمه دغه یې پرې وکړه چې تا نن ناوخته کړو دا دې وکړو هغه دې وکړو او هغه ګل نه چې ما پرې د ګل ګزار هم لرې کړی او نن زنګیان والا ګزارونه ورکوي بیا د هغې نه بعد هغې ته ګډه شوله وی ما زه ناست وم په سوچ کې ما د دې نه پس به هم ته لا ژوند غواړې د دې نه پس به هم ته زندګي غواړې وایي د دې زړه نه مې لوخړې ختې او مړه وي بس وی پرې ورغشې شوم په شان د لیوني وی ورغشې شوم په توره مې ځان سره اخیستې وه وایي چې ورغلم او زه په پرزولو شوم نوي دوه خو مې مخې سره ووالو هغې خو مې په توره ووال مخې سره او یو شه پاتې وي زه ډېر زیات وم ستړی و ډېر زیات ستړی وم وی دا یو هم مې کابو کو خو دغه ټایم دا ګلو لګېدله وی دې ورته زه لاندې کړم او وی ما سره وی دا سپی چې دی ما نور دی ما سره تلو وی چې څنګه زه لاندې کړم او هغه زنګي زما د پاسه کو نو وی एकदम چې کوم دی سپی راغروالو او دا زنګي وی دغه نه راټینګ کو د روستو دغه نه راټینګ د پارزونه او با چې څنګه راټینګ کړی وي دغه ټایم وي بس ما وی د سره تورې بدلي وکړه بیا بس دستیا کې مې ته هو ریشا وی یو رانه وتښتېدو وی دغه نه مې خپه وواله بیا خو وتښتېدو او دا دوه مې مړه کړله وی دا یو چې څنګه وي د ښځې ورته زه لاندې کړم نو وي دې اشاره ته وایي چې دې مې مړ کړو او ګل مې ونیسله وی په دې کې دا چې کوم تښتېدلې زمانه هغه سره خپه نشته یو خپه ته ما وایي دا ګوډ دی د وی د دې کیسې صرف هغه ته پته ده چاته بل چاته پته نشته دی او دا ستا دارونه هم دک کې وجلي دي هغه چې ته ناست هر ځای کې چې دی وی ځکه پکې چې کوم دی نه وي دا ګل مې بیا راوستله دا مې د سپي په ځای وتړله ځکه چې کمال خو ما سره سپي وکړه که نه که سپی نه وي نو زه به زبردېره لاندې کړی وم او سپی مې بوتله د ګل په ځای مې کېنوله نو وي ته اوس تا ته مې دا پریکټیکل د هر څه وښولو خو اوس به یو کار کې چې زرونو بدل به هم اخلي خو دغه ګوډ به پکې هم وجنې دې زمانه تښتېدلی دی
د دې کیسې دا کیسه وه د دې بیا وروسته ما بندیز ولګاو چې چا دا تپوس وکړو چې بھائی دا ګل ولې دا سپي په ځای تړلی زه به ترې سر کاټ کوم نو په دې وجه په باچا کې چا زما نه تپوس نه دی کړی دا لومبی کس چې تا تپوس وکړو زه ورته بس بېغمه شو شهزاده زه د جنۍ شوقین یم زه د باچا صاحب زه د جنۍ شوقین یم زه د وروڼو بدل اخلم نو دې راغی وکه باچا ته راغی شهزاده او هغې ته یې وویې ډمامه به هلته کېدله ډمامه وشوه چې بهی شهزاده راغلی دی او کیسه به کي د ګل صنوبر بهی د هلته راغی باچا لور وه مهرنګیز نوم یې و هغې سره هغه ګوډ ناست و هغه چې به کیسې چا کوله نه نو چې غلطه به نه ګوډ به لاندې نه وي کیسې غلطه نو بس هغه نه بیا سر کټ کوو نو هغې اعلان کړو چې زه به هغه خاوند کوم چې ما ته څوک د ګل صنوبر کیسې وکړي او که چا ونه کړه سر به ترې کټ کوم نو هغې د دنیا خلکو نه سرونه والي ولته ناسته وه چې دې لړه ډمامه شوه نو وی بهی سبا که خیري به شهزاده کیسه کوي او که کیسې ونه کړه سر به ترې کټ کوي بهی شهزاده راغی دنیا خلک راله میدان ته هغه یو تخت دی تخت د پاسه مهرنګیز ناسته ده او تخت لاندې ګوډ ناست دی چاته پته نشته شهزادګۍ ورته وایي چې کیسه کوه شهزاده هغه ورته وایي چې زه خو کیسه کومه خو موږ له یو صالح په کار دی چې زه وایم چې دا غلطه ده چې هغې ته غلطه وایي او چې وایم چې ریښه ده چې هغې ته ریښه وایي مهرنګیز ورته وایي چې دا ته چالاکي کې دا د چل دی چې ته خوش اورېدلی دی غوبل دی شهزاده ورته وایي هله دلته یم راغلی چې یخ کړی مې ګوګل دی هله دلته یم راغلی چې یخ کړی مې ګوګل دی ورته وی کیسه کوه هغه ورته وایي کیسه باله کوم خو ما ته وي شهزاده ورته وایي چې هله دلته یم راغلی چې یخ کړی مې ګوګل دی او تخت لاندې کېنولی دی یو غل دی هغه غل نوم بې رابار که تا ته د کیسې څه پته ده تا څه لیدلي دي هغې ورته وایي دا چې تا خوشې غوبل اورېدلی ورته نه مې دی اورېدلی خلکو ته یې ووایي چې بهي که چې د دې تخت لاندې سړی نه وي ځکه چې زه کیسه کوم دلته پته نشته دی دې هسې افوا باندې خبره اورېدلې ده دا چې کوم سړی زه یادوم دلته که هغه نه نو بیا زما نه سر کټ کوي او چې هغه زه به کیسه کوم خلکو مې باچا مې چې بلا خلکو نه سرونه کټ کړو جنۍ ته وایي شا به فورا سړی وښیه سړی سره شته دې وی نشته بس شهزاده ویې زه یې راوباسم به یې راباره که ګوډ زنګي راویسته ورته ویې د دې کیسې ده ته پته ده او ما ته پته ده دې ته پته نشته زه به اوس کیسه کومه دې ته بیا هم وي کیسه اورېدل غواړې هغې ورته ویې او کیسه به کې وی ښه زه چې کیسه کوم نو غوږ کېده خلکو ته یې ووایي کیسې ورته راغسې وکړه څنګه چې صنوبر باچا ده ته وکړه او بیا دې ګوډ ته وایي چې ته ستا نه خپه هغه والې ده او ته راتښتېدلې باچا وایي چې بالکل داسې چل دی د جنۍ پلار وي وی بس ټیک دی وي توره راوړې زما شرط ده چې اول خو به دا ما باچا سره واده کړی دنه به سر کټ کوم هغه ما ته سر به زنګي نه خو هلته کې سر کټ کو او جنۍ ته یې وایي چې ته به زما ښځه نه یې تا خو زما شپږ وروڼه وجلي دي ده سره په لار یو جنۍ میلاو شوې وه ډېره ښایسته وه چې دی کلته وه او هغې ده ته د طریقه کار ورته هغې ښولو زه وی چې ښځه به زما هغی نو د هغه جنۍ ځان له ښځه کړه او دا به د هغې ښځې خدمتګار دی د باچا دا لورو او راغی صنوبر باچا ته چې زما کار وشو او زه زما پلار به زما په تمه ناست دي او چې کوم دی نو ځکه چې ما پلار سره واده کړی زما شپږ وروڼه نه ایتلي هغه به ډېر پریشان دی نو زه ځم پلار له او دا بوزم باچا ورته چې بس ټیک دی دا بوزه خو دا ښځه به نه ښځه کوې او چې کومه جنۍ دغه کړې دغه ستا ښځه شوه دا خدمتګاره شوه دا به هلته خدمت کوي ستا د ښځې کیسه په دې ځای باندې ختمه شوله اوس زموږ یو چینل دی د هغې لږ دغه پې ورکومه ټولو وروڼو بایګانو ته دا درخواست کومه چې KPH وینس زموږ چینل دی هغه دغه کې سبسکرایب کړئ دا نوم راته لږ ګران دی په ویلو کې خو لینک ورکړئ او هغه وګورئ